عبدالله افغانستان ته نړیوال شرم وړوه. سلام لیدونکو ستړي مشئ دا چې څنګه دغه خبر سره وګورئ. د ډیموکراسۍ او جمهوریت په دې دور کې ډاکټر عبدالله هغه څوک دی چې افغانستان یې له نړیوال شرم سره مخ کړ. په ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غني بریا خپله کړه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته باورلیک هم ورکړ، خو عبدالله دا پایلې لکه د نورو ټاکنو ونه منلې او ځان یې بریالی اعلان کړ. په تیرو 2 ځلو ټاکنو کې یو ځل حامد کرزي عبدالله غلی کړ او په 2013 کال کې بیا ولسمشر غني له عبدالله سره معامله وکړه او نیمایي حکومت یې هغه ته ورکړ. خو دا ځل بیا عبدالله له ناکامۍ سره بیا هم د اجرا ریاست غوښتنه وکړه چې ولسمشر غني ونه منله، ځکه حالات بدل وو او هغه وخت نه و چې هیواد د بحران ته لاړ شي. خو عبدالله داسې کار وکړ چې ښایي په جمهوریت کې نوي شوی. هغه په همغه ورځ او وخت چې ولسمشر غني لوړه کوله د ځان بللي ولسمشر په توګه یې لوړه وکړه. د عبدالله دا کړنه نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه د خلکو له نیوکو سره مخ شوه، بلکې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ستر او لوی شرم ثابت شو. نه یوازې دا چې ګاونډي هیوادونه بلکې د نړۍ په کچه د هیوادونو په سترو ورځپاڼو کې دا خبر د رسنیو سره ټکی شو چې اشرف غني وایي زه ولسمشر یم او عبدالله وایي زه ولسمشر یم. د جمهوریت او ډیموکراسۍ اصل دا دی چې ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ کاندید ټول اصول پر ځان عملي کړي او کله ناکامۍ سره مخ شي نو په خوشحالۍ سره خپله ناکامي ومني او بریالي کسانو ته د بریا مبارکي ورکړي او د راتلونکو ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. خو عبدالله هغه کار وکړ چې نه یوازې خپل ځان یې بلکې هیواد یې هم د نړیوال شرم سره مخ کړ.